ستړي مشئ وخت مو په خیر. نن شنبه د غبرګولي یا جوزا 18 نیټه ده. دا شمشاد دی او تاسې د 7 بجو خبري ټولګه ګورئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د یوې پلټنې لا بشپړې نه دي. بله پیښه وشوه. ایران په سیند کې د افغانانو له غورځول کېدو وروسته دا ځل افغانان په اور سوځولي. موضوع پیگیری میشه بین وزارت‌های خارجه هر دو کشور. خلک آزاد او د زده کړو مرکزونه تړلي. کابل کې هغه درې میاشتنۍ طرحه سر له سبا د تصدیق وړ ده چې د کرونا ویروس د مخنیوي په تړاو جوړه شوې. ټول د معارف او تحصیلات عالی پورې مربوط نهادونه څه خصوصي څه دولتي په شمول د کورسونو او وړکتونونو ټول د اوس لپاره متوقف دی. د بندیانو تبادله بیا پیل شوه. ناټو اوسنی وضعیت د افغانانو لپاره فرصت یادوي چې بین الافغاني خبرې شروع شي. او د تورپوستو غوسه نه ده قرار شوې. د واشنګټن ښاروال د ښار یوه ودانۍ د مړ شوي کس په نوم کړه. ښه راغلاست او اوس هم پوره خبرونه. بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د سوځول شوو افغان کډوالو په تړاو هر اړخیزې څېړنې پیل کړي. ایران حکومت منلی چې د کډوالو په موټر ډزې شوي خو راخیستلې د موټر په تیز تګ پورې تړلي. تېره ورځ په ایران کې د افغان کډوالو موټر وراخیستی چې 3 تنه پکې وژل شوي، 4 ټپیان دي او 1 شمېر یې لا درکه دي. دا په ایران کې هغه افغان کډوال دي چې ایراني حکومت نیولي او پر وړاندې د ښکاره شکنجې یوه بیلګه ده. د افغانانو د شکنجې او وژنو لړۍ له پخوا په ایران کې پیل شوي، خو افغان حکومت یوازې په اعلامیو او پلټنو بسنه کړې. افغانان یې وژلي، شکنجه کړي او څه موده وړاندې خویان اوبو ته غورځولي وو. تازه ایراني ځواکونو د افغان کډوالو په موټر ډزې کړې چې اور یې اخیستی او 3 تنه پکې ژوندي سوځېدلي. په دغه پیښه کې 4 افغان کډوال ټپیان دي او ګڼ لا درکه هم دي. نوري که په موټر ډزې منلې خو د سوځېدو لامل یې د موټر تیز رفتار په ګوته کړی. اوس بهرنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنې پیل کړي چې د پیښې څرنګوالی ولټوي. محترم وزیر خارجه افغانستان جناب آقای اتمر جدا این موضوع را شخصا خودشان پیگیری میکنه و در تماس هر لحظه است با ما و این موضوع پیگیری میشه بین وزارت‌های خارجه هر دو کشور. همه در این جریان متاسف و متاثر هستند. د ټپیانو په اړه په ایران کې افغان سفارت هڅې پیل کړي چې درملنه وشي او بیرته خپلو مینو ته راستانه شي. په ایران کې افغان سفارت وایي دغه موضوع به جدي وڅېړي. ما جدا کار میکنیم تا حقیقت این موضوع را در بیابیم و شخصا خودم به یزد میرم و اونجا از نزدیک و از مجروحین دیدار به عمل میارم و در پیازی هستیم که هرچی زودتر با وجه حسن اونا تداوی شوند و شهدا انتقال پیدا بکنند. د ایرانی ځواکونو له لوري په افغان کډوالو تکراري بریدونه شوي، خو په افغان حکومت نیوکې دا دي چې پیښې پریښې او لازم ګامونه یې نه دي اخیستي. ایران کې اوس هم زرګونه افغان کډوال میشت دي چې له سخت بد چلند سره یو ځای خپل ژوند تیروي. د کرونا خپرېدو مخنیوي لپاره د حکومت 3 میاشتنۍ طرحه سر له سبا تطبیق کیږي. د طرحې له مخې د 3 میاشتو لپاره د ټولو تعلیمي ادارو فعالیتونه ځنډېدلي. د واده، فاتحې او ورزش ځایونه به تړلي وي. د خلکو ترمنځ فاصله مراعاتول او د ماسک کارول جبري دي. تولیدي او صنعتي فابریکې، دکانداران، عمده او پرچون خرڅوونکي طبي لارښوونو ته په پام فعالیت کولی شي. په طرحه کې له شوو سپارښتنو سرغړونکي به مجازات کیږي، خو که په لومړۍ میاشت کې وضعیت سم شو طرحه یو ځل بیا کتنې ته ځي. د دولتي او خصوصي سکتور سره په همغږۍ د روغتیا وزارت جوړه شوې طرحه چې پکې یو ځل بیا د 3 میاشتو لپاره په مشروط ډول کرنټین غځول شوی د حکومت رهبرۍ منظوره کړي چې سر له 1 شنبې به پلي کیږي.
طرحه کې ښوونځي، پوهنتونونه او نور تعلیمي ادارې ځنډېدلي، د ښادۍ، خواشینۍ او تفریح تجمعي محفلونه ممنوع او خصوصي سکتور ته په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. ټول د معارف او تحصیلات عالی پورې مربوط نهادونه، څه خصوصي څه دولتي، په شمول د کورسونو او وړکتونونو، ټول د اوس لپاره متوقف دی. فابریکه‌های تولیدی و شرکت‌های صنعتی اینا میتونن فعالیت کنن مشروط بر اینکه بین کارمنداش فاصله 2 متری تامین بشه، ماسک جبری باشه، وسایل محافظتی و زمینه بهداشت فردی و محیطی مساعد باشه. عامه روغتیا وزیر د خپل کار په لومړیو 3 ورځو کې بیا د عامه روغتیا وزارت کمزوري حس کړي او وايي فعالیتونه ټول کرونا محور کړي دي. ما تصمیم گرفتیم که تمام ساختار خود بر اساس کرونا، ویروس کرونا محور بسازیم، به این مفهوم که سریع باشه، ساده باشه و به شکل عاجل بتونیم که اقدامات اساسی را به خاطر رفع چالش‌ها و مدیریت‌ها اتخاذ نماییم. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین وايي پولیس به دوی پورې تړلي مسؤلیتونه سم پر ځای کړي. پلیس در کنار سایر نهادها در تطبیق برنامه‌ای که از طرف وزیر صحت ارائه شد در تطبیق اقدام میکنند. آنچه که مربوط به پلیس ملی هست در چوکات این برنامه مکلفیت خود جدی انجام خواهد داد. د کابل والی له خلکو ګیلمن دی چې د محدودیت په تطبیق کې همکاري نه کوي. متاسفانه مردم با ما همکاری جدی در پروسه تطبیق تمام محدودیت ها نکردند در اواخر. بارها ما سپاس کردیم از همه کسایی که با ما همکار بودند. د شنبې تر ماښامه په هیواد کې له پیله تر دې دمه نور له 1551 کسان په کرونا اخته شوي، 340 ترې مړه شوي او 1313 ترې رغېدلي دي. که د حکومت 3 میاشتنۍ طرحه په لومړۍ میاشت کې مثبته پایله ورکړي او وضعیت سم شي نو بیا پرې کتنه کیږي. افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د خلاصون بهیر بیا پیل کړ. تمه شته چې د دې پړاو بندیانو له خلاصون سره به بین الافغاني خبرې پیل شي. له دې سره زلمي خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره بیا سفر پیل کړی چې قطر، پاکستان او افغانستان ته به راشي. د بندیانو د خوشي کېدو او نه خوشي کېدو جګړې اعلان او وربند سره نیوکې شته چې امریکا او حکومت د سولې پروسه کې حیثیت له لاسه ورکړی. د طالبانو تخنیکی ټیم د خپلو بندیانو د لیدنې لپاره څرخي پله زندان ته ورغلی و او ښایي حکومت بیا سلګونه طالب بندیان له زندانونو آزاد کړي. د حکومت او طالبانو تخنیکی ټیمونه د بندیانو تبادلې لیستونه سره چمتو کړي. د بندیانو د خلاصون په دوام طالبانو 13 ورځ ناوخته لسګونه بندیان آزاد کړي. یو ځل بیا د مقابل لوري 38 تنه عسکر او پولیس د فراه او نیمروز په ولایتونو کې د اسلامي امارت له بند څخه خوشي شول. دومره ضربه ورکړې ده هم د طالب هم د حکومت چې د هر ورځې په تېرېدو د خپل حیثیت بیلي لګیا دی. حکومت کم از کم یو 2 وارې پښې ټینګې کړې، که هغه حتی تصنعي هم و، حداقل یو تمثیل یې وکړ. طالب حتی د تمثیل هم د طالب نه اخیستی او 2 ځلې یو وارې د بندیانو نه خوشي کول په دې کې چې دا ټینګ شو، او دویم وار یې چې ویلې چې د اکټیو ډیفنس نه اوفنسیو ته لاړ شي، جګړې خواته لاړ شي. دا هغه 2 دریځ و چې دې حتی طالبانو باندې اغېز درلود چې دا سړی خو زموږ نه ډېر موقف لري. ګورئ حکومت بیا له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه لري او له خپل اړخه خبرو ته چمتووالی لري. د افغانستان د حکومت لپاره سوله او د جنگ د ختمېدو هغه مهم اولویت دی او موږ غواړو چې تر څو دغه جنگ پای ته ورسیږي او زموږ هیله د نړیوال د تلاشونو دا دی چې طالبان دي د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي او د تاوتریخوالي نه دوی ډډه وکړي. د بندیانو خلاصون او په اوس کې په جګړو کې نرمښت دا ټول د بین الافغاني خبرو د زمینه سازۍ لپاره بلل کیږي. هیله د افغان حکومت او طالبان د بندیانو د تبادلې پروسې ته سرعت ورکړي او هر څومره ژر چې د توافقنامې سره سم د 15,000 طالب زندانیانو د خلاصون پروسه بشپړه شي، بې له ځنډه به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. له دې ورخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې زلمي خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره تازه سفر پیل کړی. د خلیلزاد د سفر اصلي موخه دا ده چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د راتلونکو اړینو ګامونو په اړه د افغاني اړخونو ترمنځ توافق ترلاسه کړي. حکومت په لنډو ورځو کې د بین الافغاني خبرو د پیل خبره کوي، خو طالبان وایي تر څو چې 15,000 بندیان له بند آزاد نشي خبرې به پیل نشي.
فکر کوم چې بندیان خوشي کېږي یوه اندازه چې په هغو باندې به بندیانو تعداد روز ورته رسېږي نو دا نه سم ویلی چې نن به خوشي کېږي و طالبانو بندیان خوشي کړلی دا ډېر ښه کار وکړي حکومت به انشاءالله بندیان خوشي کړي خو البته د دواړو طرفو چې په دغه باندې ټینګار دي د طالبانو په دې ټینګار دي کېدلی شي چې دا د دوی ټینګار به حکومت هم ورسره ومني د خلیلزاده هم ځکه په دې باندې ټینګار دی چې بین الافغاني ناستې د مخه به بندیان خوشي کېږي بیا به بین الافغاني ناستې دایریږي. په لسو ورځو کې به د بندیانو د ازادېدو بهیر بشپړ شي نو ټاکل شوي بین الافغاني خبرې په لومړي قدم کې قطر کې پیل شي. افغانستان کې د ناټو ملکي استازي یو ویډیو کلیپ کې ویلي چې د سولې ښه فرصت رامنځته شوی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. د ناټو نوي ملکي استازي پر افغانانو غږ کړی چې د تیرو کلونو لاسته راوړنو د ساتلو لپاره د سره یو شي او په دې برخه کې نړیواله ټولنه ملګرې ده. د ناټو ملکي استازي ژمنه کړې چې د افغانانو او افغان ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي. د ناټو ملکي استازي منلې چې ځینې ننګونې شته چې د پرمختګونو مخه یې نیولې خو په ګډ کار یې ټینګار کړی. I have just arrived in Afghanistan as the new NATO senior civilian representative. زه د ناټو ملکی استازي په صفت په داسې حال کې افغانستان ته راورسېدم چې د سولې تر ټولو غوره فرصت رامنځته شوی دی. موږ باید په ګډه دې لومړیتوب باندې تمرکز وکړو. هغه لومړیتوب د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل دی او دې هدف ته د رسیدو لپاره د تاوتریخوالي کمیدل اړین دي. له اسلام فاروقي پرته چې نیول شوی د داعش یا خراسان اسلامي دولت نومي ډلې ټول مشران وژل شوي. طرزي څېړنیز مرکز په ننګرهار کې د داعش را پیدا کېدو قومندي او تسلط مالي سرچینو د جنګیالیو استخدام د تشدد ماهیت او اړونده مسایلو په تړاو خپله څېړنه له رسنیو سره شریکه کړه. دوی د داعش ماتې چې حکومت اعلان وکړ د دغې ډلې تکتیکي شاتګ بولي او د بیرته راڅرګندېدو اندېښنه لري. د طرزي تحقیقاتي مرکز موندنې ښیي چې له اسلام فاروقي پرته د داعش یا خراسان اسلامي دولت نومي ډلې ټول مشران له منځه تللي. د داعش له لوري خپلو لومړنیو فعالیتونو لپاره د ننګرهار ولایت په ځانګړې توګه شینوارو ولسوالۍ ټاکنه د دې سیمې ډیورنډ کرښې ته نږدېوالی ښودل کیږي چې د پیچلو غریزو سیمو په لرلو پکې جګړه ستونزمنه ده. ننګرهار کې داعش مات وبلل سو چې تحلیل کوونکي په اړه بیل نظر لري. ولسمشر چې کله اعلان وکړ چې ما داعش مات کړ ولاړه اس مې مو چې واخیسته نو ما دپاره ډېره د خندا وړ خبره وه. هغه دې دپاره کله کله دغه مشران یا د ډېر هوښیارتیا نه ډېره کم عقل کارونه کوي او یا دا کریډټ پسې دومره لیوني دي چې اوس ویلی داعش په افغانستان کې 15 کاله مخکې یا 4 کاله مخکې نه دی پیدا شوی. داعش په افغانستان کې 15 یا 20 کاله کېږي. تاسې مخکې جنرال رحمان یاد کړ. دا داعش فکر باعث وي او زموږ جګړه د فکر سره ده د ټایټل سره نه ده. د طرزي تحقیقاتي مرکز موندنې ښیي چې اندېښنې شته د داعش ډلې دویمه درجه قمندانان یو ځل بیا د ننګرهار ولایت په شمول په شمال ختیځو ولایتونو کې راڅرګنده او خپل مرکزونه جوړ کړي. دوهم ټول قمندانان یې نه وژل او نه هم تسلیم شوي دي. چیرته دي؟ د دوی ممکن بیا راڅرګند شي. د کونړ ولایت کې پټ شوي او د اورکزۍ سیمې ته ستراتیژیک شاتګ کړی په دې څوک نه پوهېږي. خو تر ډېره د دې شپږونو شینوارو میشتو ولسوالیو نه د یوې ولسوالۍ د طالبانو د وخت قاضي د دوی په انتقال کې کونړ ته ډېر نور لوبولی دی او هغه یې ډېری مشران یې ځینو سیمو ته نقل کړي دي چې هلته کیدای شي د وروستنیو پیښو یې موږ ته وښودله چې دوی د بیرته منظم کېدو په حال کې دي او شاید د افغانستان شمال شرق د یوه ښه خوندي ځای په توګه باندې ځان ته د مرکز په توګه انتخاب. د تحقیقاتي مرکز وايي حکومت د طالبانو په شمول د دولت ضد نورو وسلوالو ډلو لپاره هیڅ چمتوالی نه لري چې حکومت باید پر جوماتونو او دیني مدرسو څارنې د سیمو د ساتنې لپاره د ځایي خلکو په ګمارلو او په جنګ ځپلو سیمو کې د کارموندنې په برخه کې په خپله پاملرنه له دې اړخه ډاډه رامنځته کړي. مدرسو لپاره ځانګړی تدریسي نصاب باید تیار شي او پر هغې نظارت وشي. متاسفانه اوس همدا اوس یو شی چې ډېر مهم او اساسي دی او هغه دا دی چې باید دولت لکه څنګه چې مکلف دی خلکو ته عصري زده کړې وړاندې کړي همدغسې مکلف دی دیني زده کړې وړاندې کړي.
د دې ښه والی دا دی چې موږ به د مسجد او مدرسې ترمنځ د واټن راغې کړو. د ترسید څېړنیز مرکز وایي د داعش د مالي سرچینو په برخه کې په منځني ختیځ هیوادونو کې د چندو او خیراتونو راټولول او په داخل د افغانستان کې قاچاق د پام وړ دی چې د جلب و جذب په برخه کې د ډیرو پیسو څخه کار اخیسته. دغه مرکز معلومات ښیي چې د داعش په لیکو کې پاکستانیان، هندیان، ایرانیان، چچنیان، ایغور، ترکی، بنګالي او یو شمېر افغانان هم فعالیت کاوه. لا هم حکومت د مصالحې عالی شورا په تشکیل نه دی توانېدلی. له دې سره اندېښنې دي چې د مصالحې شورا په جوړښت کې د ځنډ لامل د داخلي اجماع نه رامنځته کېدل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ډاډ ورکړی چې د مصالحې شورا تشکیل باندې په دقت کار روان دی چې ټول اړخونه پکې ځان وګوري. له بل لوري د حکومت په مذاکراتي ټیم هم نیوکه ده چې مسلکي او تخنیکي وړتیا نه لري. یوه اونۍ وړاندې د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله خپل کار پیل کړ او ژمنه یې دا وه چې ډېر ژر به د مصالحې عالی شورا غړي وټاکل شي، خو لا تر اوسه یې څرک نه لیدل کېږي. داسې ډاډ هم شته چې ژر به د حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو کله چې د مصالحې شورا جوړښت تکمیل نه وي دا پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کولی شي. ځینې د مصالحې شورا تشکیل کې ځنډ د داخلي اجماع نشتون یادوي. اوس که چیرته بین الافغاني خبرې شروع کیږي دا ټیم زی او دلته د مصالحې شورا نه جوړه سوي نو دا به بیا د سیاسي اجماع د نشتون ښکارندویي کوي. بیا دا ګواښ پر ځای پاتې کیږي چې ممکن په کابل کې سیاسیون له حکومت سره د مذاکراتو په تړاو یوه خوله نه وي. د دغه شورا د غړو د انتخاب په تړاو د ځینو وړاندیز دا دی چې باید داسې کسان د غړو په توګه وګمارل شي چې ولسي کسان وي او د سولې په برخه کې کافي تجربه ولري. مصالحې شورا کې دوه شیان مراد کی یو دی چې د عام ملت خلک چې هغه ډیر موثر وي په دواړو طرفینو کې هغو ته وخت ورکړي او مصالحې شورا د سابقه شوراګانو څخه چې هغه البته د تنخوا دپاره خپل کار کوي د هغو سره مخالف طریقه جوړه کړي چې هغه کومه نتیجه نه کړه او دا داسې طریقه جوړه کړي چې نتیجه ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه دا ده چې شورا لپاره مسلکي کسان وګمارل شي او ټول اقشار پکې ځانونه وګوري. د ملي مصالحې عالی شورا د دغه شورا د جوړښت او غړو په اړه د کار په حال کې ده. دغه شورا به له مطرح سیاسي شخصیتونو او د ټولنې له اغېزناکو پارکو او له اغېزناکو استازو جوړوي چې د سولې په بهیر کې به د بهیر اساسي کرښې ټاکي او په لویو مسایلو به تصمیم نیسي او څارنه به یې وکړي. په ورته مهال د حکومت په مذاکره کوونکي پلاوي هم نیوکه شته چې ګنې د سولې او مذاکراتو تجربه نه لري او نشي کولی بین الافغاني مذاکرات پر مخ یوسي. دغه اوسنۍ ډله زموږ استاد چې د مذاکرې په ای بي سی نه پوهېږي نیګوسیېشن ګورې یو فیلډ دی چې خلک پکې 50 کاله تحقیق کوي ستاسو به بیا دې حالت ته ځئ نو تاسو خو ډېر غټ بحث کوئ چې د سپویلرز ریکګنیشن او د هغوی ډیمیج کنټرول او دا مسایلو باندې بحث کوو. ستا د مذاکرې ټیم په مذاکره نه پوهېږي که دوی مذاکرې ته لاړل تاسو به وګورئ طالب به په دوی باندې رشته ووایي. د حکومت او طالبانو ترمنځ وروستیو اقداماتو ته په کتو ظاهرا داسې ښکاري چې د دواړو لورو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات به په راتلونکي نږدې وخت کې پیل شي، خو دا چې د مصالحې شورا نه د تکمیل او خبرو ځای او نیټه نه ده په ډاګه شوې ټول په تمه دي. دفاع وزارت ګڼ شمېر افسران هوایي برخې ته روزلي خو د جست توان یې نه لري. د مارشال فهیم پوځي پوهنتون د 12مې دورې زده کړیالان وایي د هوایي ځواک برخه کې زده کړې کړي خو هوایي قلوردوی سندونه لغوه کړي. دا ډله افسران وایي د خپل حق غوښتو لپاره دفاع وزارت کې ورسره ناسم چلند هم شوی. د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 400 پیلوټان د افغانستان د هوایي حریم د ساتنې دنده لري. په دفاع وزارت نیوکې دي چې ځینو برخو کې نامسلکي کسان په دندو ګمارلي خو مسلکي افسران بې دندو ګرځي. د مارشال محمد قسیم فهیم د پوهنتون د 12مې دورې زده کړیالان وایي د لیسانس تر کچې هوایي ځواک کې زده کړې کړي خو د هوایي ځواک قلوردوی د جذب توان نه لري. څو ځله مو هوایي قلوردو او ملي دفاع وزارت ته مراجعه وکړه خو هغوی زموږ مشکل ته رسیدګي ونه کړه. که چیرې هوایي قلوردو موږ جذب نه کړي موږ خلاف د مسلک دنده نه ترسره کولی شو او نه یې ترسره کوو. او که چیرې وزارت دفاع زموږ مشکل ته رسیدګي نه کوي دا په دې معنا ده چې دغه سپېڅلی لباس له موږ څخه وباسي.
د دغو افسرانو شمېر 33 تنه دی. وایي دفاع وزارت ته مراجعه کړې خو د دې پر ځای چې حق یې ورکړی شي ناسم چلند هم ورسره شوی. دا ډله افسران وایي که دفاع وزارت د جذب توان نه درلود نو وړاندې به د محصلینو وقت او راتلونکی نه تباه کاوه. عادت می شود که به سرنوشت هستیم. ما چندین بار است که به قول اردوی هوایی و وزارت دفاع ملی مراجعه نمودیم با مشکل ما رسیدگی نکرده. در صورت عدم پذیرش ما در قوای هوایی ما توانایی اجرای وظیفه در خلاف مسلک هوایی را نداریم. افسران وایي مجبور شوي چې د رسنیو له لارې غږ پورته کړي. د دفاع وزارت وایند روح الله احمدزي او مرستیال وایند فواد امان سره مو په دې اړه اړیکه وکړه خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. اقتصادي خبر هلمند کې سږ کال د نورو کلونو په پرتله د شاتو حاصل او تولید زیات شوی دی. تیر کال هلمند کې د شاتو تولید 12 ټنه او سږ کال 25 ټنه اټکل شوی دی. هلمند کې د شاتو مچیو 400 فارمونه شته خو سږ کال د قرنطین له کبله شات ښه بازار نه لري. دغه صندوقونه وړاندې په هلمند کې هومره ډېر نه وو خو اوس تر بل هر وخت ورته د خلکو پام ډېر سوی. تازه په دې ولایت کې د شاتو فارمونو شمیر شاوخوا 400 ته ورسېد چې هر کال په لسګونه ټنه خالص شات حاصلیږي. د شاتو مچیو ساتل او د شاتو حاصل اوس په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ په یو ښه کاروبار بدل سوی دی. تر پخوا تقریبا په سل کې 8% انشاءالله دغه ډېر سوی دی. معنا خلکو ډېر ورته تشویق دی دې کار ته ځکه چې اوس خلک ورسره بلد سره نه دا اوس ګټه هم ډېره ده اثر هم ښه اثر کوي. دې مچیو روزنګه او پالنګه چې ده ډېره په هلمند کې ډېره اسانه ده په ښه طریقه باندې کېږي ځکه چې هلمند د هلمند هوا به هوا او دغه ډېره مسایله ده مثال د مچیو د زیاتوالي لپاره. یوازې په تېرو 12 میاشتو کې نږدې 50 د شاتو فارمونه جوړ سوي دي. د شاتو فارمونو ټولنې مشر وایي چې د 190 صندوقونو یو فارم نږدې 1400 کیلو خالص شات ترلاسه کوي. نیوکې بیا دا دی چې شاتو ته بازار نشته. اوس بازار ولري خو موږ ته ډېر عاید په لاس راځي خو داسې د بازار ستونزه ده چې موږ نور ولایتو د حاصل ورکوو هغه بیا داسې دي چې زړه نازړي زموږ لپاره ده زموږ په حاصل باندې دوی نرخ یو څه کښته کوي. که اوس دلته موږ په هلمند کې چا کم خلک موږ سره ولد زموږ څخه وړي نو هغه په ډېر ښه قیمت باندې زموږ څخه اخلي تقریبا تر 1200 افغانۍ پورې 1100 افغانۍ پورې دا یوه کیلو موږ خرڅو ورکوو. نو که په داسې قیمت باندې موږ ته خرڅ شي زموږ ته ډېره ګټه ده. او که بیا دا چې مثال چې موږ مجبوره سو لاس مو باندې خرڅوو بیا موږ ته ډېر په ارزانه قیمت باندې موږ ته لاس وځي. نو زموږ همدا مشکل ده مارکیټ دی چې مارکیټ موږ ته جوړ شي د حاصلو ده نو موږ به دغه کار ته به نور هم اضافه وروسته ورکړو اضافه به تیر کال د هلمند خالصو شاتو تولید 12 ټنه و خو سږ کال تمه ده چې 25 ټنه خالص شات به ولري. تیر کال 12.5 متره ټنه و او سږ کال به د هلمند ولایت په کچه باندې 4.5 متره ټنه حاصلات ولرو. که چیرې دا نمایشګاه وي دایریږي موږ ته مرکز وزارت زراعت خبره کوي بیا موږ د هلمند شاتو هم نمایشګاه ته لیږو تر څو د هلمند د شاتو د مچیو اتحادیه په دې برخه کې مستقیما قراردادونه ترلاسه کړي. وړاندې افغانستان د شاتو په برخه کې تر ډیره د بهرنیو هیوادونو په شاتو تکیه و خو په وروستیو کې د شاتو په برخه کې په ګڼو ولایتونو کې فارمونه جوړ شوي چې تر یوه بریده یې دغه برخه کې پر ځان د بسیا کېدو هیلې راټوکولې. سردار محمد سروري، شمشاد راډیو تلویزیون، هلمند. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. امریکا کې د 40 کلن جورج فلایډ له وژل کېدو وروسته د واشنګټن ښاروال دغه ښار کې په یوه لوړپوړي ودانۍ لیکلي چې د تورپوستو ژوند مهم دی او دا پلازه یې د هغه په نوم کړه. د واشنګټن ښاروال مورل باسر دا پلازه وروسته له هغې د تورپوستو په نوم ونوموله چې لاریون کوونکو د تورپوستو ژوند د مهم دی شعار په بیرغ لیکلی او له ځان سره انتقالوه. تورپوستو سره د خواخوږۍ ښودلو په موخه استرالیا کې هم لاریون شوي او له امریکایي حکومت یې غوښتي چې د تورپوستو وژنه پای ته ورسوي او ژوند یې خوندي کړي. جورج فلایډ د تېرې مې میاشتې په 25مه نیټه د یوه سپین پوستي امریکایي افسر له لورې ووژل شو.
چې دغه هیواد کې د عدالت غوښتنې په موخه زیات پلاډینونه وشول او لا هم روان دي. د جوړ جسد لا هم خاورو ته نه دی سپارل شوی او تر دې مهاله ورته د درناوي مراسم په بیلابیلو ایالتونو کې نیول شوي دي. د جان هپکینز پوهنتون معلومات ښیي چې کرونا وژونکي ویروس تر اوسه نړۍ کې 398,580 کسان مړه کړي او له 6.8 میلیونه زیات نیولي دي. د یاد پوهنتون معلومات ښیي چې د مړینې له پلوه امریکا یوازینی هیواد دی چې له 111,000 زیات کسان پکې مړه شوي دي. بریټانیا بیا اروپا کې لومړی هیواد دی چې له 40,000 زیات کسان پکې مړه شوي او له 283,000 زیات نورې نیولې دي. که څه هم د نړۍ یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې د یاد ویروس د مثبتو پیښو د راکمېدو له امله قرنطین په تدریجي توګه اسانه کړي، خو برازیل اوس تازه د مړینې او مبتلا کسانو له زیاتوالي سره مخ دی. دغه هیواد کې له 15,000 زیات کسان مړه شوي او له 640,000 زیات یې نیولي دي چې د 8,000 ناروغانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. او وروستی خبر دا چې لیبیایي ځواکونو له خلیفه هفتر څخه ترهونه ښار ونیوه. د لیبیا حکومتي ځواکونو هلته د فعالې وسوالې ډلې له مشر خلیفه هفتر څخه ترهونه ښار نیولې او خوښي نمانځي. د لیبیا حکومتي ځواکونه وایي د خلیفه هفتر هغه 14 میاشتني عملیات بې پایلې کړل چې موخه یې د طرابلس نیول ښودل شوي وو. ترهونه هغه ښار دی چې د خلیفه هفتر وسلوال پکې میشت او اوس مهال حکومتي ځواکونه هلته خوښي پکې نمانځي. خلیفه هفتر د لیبیا د حکومت سره له ډېرې مودې په جګړه اخته و او موخه یې د پلازمینې طرابلس نیولو، خو دې موخې ته پرې نه ښودل شو. له تاسو ټولو همکارانو مننه کوم. د 2 بجو خبري ټولګه مو همدومره وه.